لهب مبارکه سوره چې د قران عظیم شان یو سل یولسمه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. 15 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. هلاک شول د ابي لهب لاسونه او دای په خپل هم د هغه شتمنی او څه چې هغه ګټلی هغه ته په درد نه خوړل. روبه هغه په تاو جن لمبونه ډک اور کې وغورځول شي او له هغه سره به د هغه خزه هم چې د خسو پیټې په شا وړ د هغه په غاړه کې به چې په غاڼو سره کولای شوی وو مونږینه رسېږي.